مشرتیا لري ساتو. یعنی څومره امامان تیر شوي دي د دین چې نور هر څه پرېږده، یعنی دې ته هم غاړه نه ایښوده چې زه قاضي شم او زه د خلکو فیصلې کړو. دا هم یو نوع مشرتیا ده. او نن سبا خو د هر سړي تقریبا د ارمان دی چې زه دې څه زه مشر شوي. او زموږ په ملک کې څه حال روان دي، لارو کوڅو کې ټول ګرځي او دغه یو جاښه جوړه ده. وجه دا دی چې دا دنیا پرست سړی د هغه صرف دغه دنیوي خبرو باندې نظر دی چې زه به مشر شم، یو کرسۍ به وي، اډر به وي، خلک به ما تحتي، مزې چرچې به وي، بیا به دا سلسله بچو ته پاتې شي. په دې نظر دی. خو که چېرته ته سوچ وکړې چې کیدی شي په دې کې څومره نقصانات درته میلاو شي، نو ده به دا ارمان نه وی کړی چې زه مشر شوي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ابوذر ته ویلي، ابوذر غفاري رضی الله عنه، ابوذر مه غواړه مشرتیا او د دې نه ځان لرې ساته. نو روغ زړه د مشرتیا ارمانونه نه کوي. ها، دین کې مشرتیا وایه. الله د دیندارو خلکو دعا را نقل کړې د قرآن کې، وجعلنا للمتقین اماما، یا الله موږ د پرهیزګارو امامان وګرځوه. دا مشرتیا وایه، دین کې مشرتیا. نور هغوی مشرتیا نه غواړي. الغرض وی روغ زړه هغه دی چې دا صفایي د هر هغه مرض نه چې د الله نه لرې کوي. اوس دا لنډ تعریف دی. هر هغه مرض چې دا سړی د الله نه لرې کوي، د دې نه د زړه صحیح هغه دا صفایي. داسې شبهې پکې نه وي چې هغه د دین نه دې لرې کوي. شهوت پکې داسې نه وي چې د الله د احکامو خلاف ورزي پکې. شهوت ګوره انسان کې طبیعي شتي، خو دا شهوت د دینداره بنده په کنټرول کې. لکه اوس شهوت د عورت دا په دې دیندارو خلکو کې هم شتي که نه نشتي پکې. فرق په دوی کې او په بیدونو کې دا دی چې د هغوی هغه شهوت داسې دی لکه د زناورو، بې کنټروله دی چې څه یې وکړو. هر چې د الله نه یریدونکی بنده دی، د ده شهوت په کنټرول کې دی. دغه څه خوښوي شهوت د ده هم شتي، خو د شریعت په حدودو کې دننه څه چې الله روا کړي دي او څنګه یې روا کړي دي هغه شان یې کوي. د دې نه اخوا پسې دی نه ځي. دغه شان روغ زړه د هرې هغې خبرې نه صفایي چې ته د الله نه پرې کوي. دا ډېره مزېداره خبره ده چې روغ زړه د هرې هغې خبرې نه صفایي چې تا د الله نه پرې کوي. محبت د دنیا سره د حد نه زیات، محبت د بچو سره دومره چې تا د الله نه پرېږي، محبت د ښځې سره دومره چې تا د الله نه پرېږي، محبت د یو ښځې د خپل خاوند سره دومره چې د الله نه یې لرې کړي، محبت د مال سره دغه شان سندرې اورېده، فحاشي او د دې سره چې څه تړلی شوي دي، دا ټول په دې کې دننه راځي. دا هغه خبرې دي چې تا د الله نه لرې کوي. د مؤمن زړه د دې نه صفایي. د مؤمن په زړه کې داسې خبره نه راځي چې هغه د توحید خلاف وي. د مؤمن په زړه کې داسې خبرې نه راځي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې خلاف وي. د مؤمن په زړه کې داسې غفلت نه راځي چې هغه د الله د یاد خلاف وي. لکه دا زړه ژوندی زړه وي، د مؤمن زړه ژوندی دی، هر وخت الله یادوي. او ذکر د الله دا په ژبه هم کېږي او ذکر د الله په زړه هم کېږي. او ته به هله په ژبه باندې الله را یاد کړي چې کله په زړه باندې الله را یاد کړي. او چې کله دې زړه غافله شو که نه د الله نه، دا زړه سخت شي، د دې نه کاڼی جوړ شي. دا نه په نصیحتونو نرمیږي، نه د قرآن په اورېدو نرمیږي، نه په حدیثونو اورېدو باندې نرمیږي، نه په عذابونو لیدو سره نرمیږي، نه په مصیبتونو او په فتنو کې په انخطو سره دا نرمیږي. دا به نه نرمیږي. وجه دا چې دغه زړه هغه مړ شي. الله رب العزت قرآن کې دا خبره موږ ته ذکر کړې ده، وایي مه کېږئ د اهل کتابو په شان. څه چلو هغوی له په هغوی باندې زمانه ډېره تېره شوه او الله بل پیغمبر راونه لیږو، یعنې منځ کې زمانه تېره شوې. فطال علیهم الامد
فقست قلوبهم الله وی زړونه د هغوی سخت شو. اوس موږ خو د پیغمبر انتظار خو نه کوو چې بل پیغمبر به راځي، خو چې کم سړی ډېر وخت د قرآن نه او د رسول وسلم د حدیثونو نه او د علم د مجالسو نه لرې پاتې شو، د زړه سخت شو. او دا فرق هر سړی محسوسولی شي. زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم. او دا به هسې یو سړی تکبر کوي چې وایي نه زه خو ما کې فرق نه راځي، پته نه شي د ایمان به ګوره څنګه. دا زړه نه دی معمولي چې ته د الله د ذکر نه او د قرآن نه او د حدیث نه او د دیندارۍ نه لرې کېږي، دې زړه کې سخوالی راشي، په دې زړه باندې زنګ را سټارټ شي. نو څنګه چې حدیث کې راځي که نږدې را واپس شوې نو الله ته هغه داغ ختم کړي، او که پاتې شوې دغه داغ نور هم ډېرېږي او ډېرېږي.